د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. په دې هیله چې رک روغ به اوسئ. درنو، موږ درته د ځانګړو راپورونو په لړۍ کې د ډیورن فرضي کرښې ته پرته ولسوالي چې دور بابا ده دلته راغلي یو. په دې ولسوالۍ کې دوه د شبکې د پاکو اوبو پرانیسته کېږي. دلته به په دې باندې د سره غږیږو چې دغه پروژې څومره لګښت پرې راغلی دی، څومره خلکو ته پکې کار زمینه برابره شوې ده، تر څنګ یې په څو میاشتو کې به بشپړې شي او خلک څومره خوشحاله دي. په همدې تړاو تاسو ته موږ دغه ځانګړی راپور چمتو کړی. هیله د راپور را سره تر پایه وګورئ. روان د آبادۍ په لوري بیا زمون هیواد د پاکو اوبو رسولو د دغه دوه شبکو جوړېدو چارې د ننګرهار دور بابا ولسوالۍ وچه لګډۍ او څڅوبي سیمو کې پیل شو چې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست په چوکاټ کې د یونیسف مؤسسې له خوا جوړېږي. دعا وکړئ الله دې د افغانستان نور آباد کړي. زمونږ د قومونو په مابین کې د خدای اتفاق او اتحاد نصیب. د مسؤلینو په وینا د دغه پروژو له لارې به سلګونه کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا د یونیسف په مالی لګښت او د انکشاف اتحاد د چتر لاندې دوه پروژې دي چې په دې باندې 10 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او 200 کورونه ترې مستفید کېږي د څښلو اوبو ورته برابري. دې کې به څومره کسانو ته د کار زمینه برابره شوي او څومره دغه به کېږي؟ مثلا انده کې څه پلان لرئ دلته په لسګونه کسانو ته انشاءالله د کار زمینه برابره شوې ده او په آینده کې زموږ پلان دا ده چې دغه سړک یو څه خرابه شوی تخریب شوی چې دا هم جوړ کړو او دلته د باقي چې کومې اوبه تاسو ګورئ بې ځایه روانې دي د دې لپاره هم پلان لرو چې دا جګ کړو چې خلک ترې استفاده وکړي. او په څومره وخت کې به دا پروژې بشپړې شي؟ دا پروژې تقریبا 4 میاشتو کې بشپړې کېږي انشاءالله. که موارد پیدا نه شي انشاءالله دا به په 4 میاشتو کې بس. ځایي اوسیدونکي د اوبو د دغو شبکو جوړېدو او د څښاک پاکو اوبو ته له لاسرسي خوښ دي، خو له دولته غواړي چې د نورو رغنیزو پروژو ترڅنګ دې ورته اقتصادي هغه هم پلي کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجي فرمانګل شینوار د دور بابا ولسوالۍ قومي مشر او بیا د مشورتي شورا معاون یا مرستیال ډېر خوښ او خوشحاله یو. د قومونو په استازیتوب باندې زه تاسو له دغه خبره ډاډ درکوم. زمونږ ولسونه دومره حد له خوشحاله دي چې نوره خوشحالي نه پځېږي. الله د دل اجر ورکړه، خوشحاله او آباد اوسي. مخکې د اوبو د پاکو اوبو د څښلو نه وې د اوداسه او دا خو پرېږده د څښلو اوبو د مشکلاتو سره مخ وو. الحمدلله 900 کورنۍ د دغه پیپ د اوبو د تکمیله پورې به انشاءالله دغه ستونزه ختمه شي او ټول به په دې باندې خوشحاله وي. خو یوه غوښتنه زمونږ دا ده چې دغه پیپ سکیم زمونږ کفایت نه کوي. تاسو دلته ګورئ دغه سړک کوم مشکلات دی، تقریبا 3 کیلومتره سړک دی خو دغه 1 کیلومتر اساسي جوړول ته ضرورت لري. نور اسانه دی، سړک خلاصیږي بخیر باندې. نو دغه مبارز صاحب مولوي صاحب نه مونږ دا غوښتنه وکړه چې دغه سړک یې مونږ سره همکاري وکړه او دومره جوړ کړه چې زمونږ تقریبا اوس ډېر لرې راتاو شو په دور بابا باندې. که چېرته زمونږ دغه سړک ورغول شي ټول نیمه ګنټه لار ده. یو زمونږ بل غټ کام دلته پروت دی، څڅوبی، بل دلته ټولی پروت دی، پوستې پرتې دي. نو د ټولو د نښلولو دپاره دغه سړک ډېر ضروري دی. روان د آبادۍ په لوري بیا زمون هیواد سکروټې دښتې غرونه یې بدل شول په غوټیو. سکروټې دښتې غرونه یې بدل شول په غوټیو. د سپینو یوسف مخوش باچا زمون هیواد روان د آبادۍ په لوري بیا زمون هیواد. زما نوم اسرار الله کمبرزی د دور بابا د مشورتي شورا منشي. د ولسونو دغه ستونزه چې د اوبو په برخه کې مونږ د لوی مشکل سره د خلک مخ تقریبا 800 کورنۍ دي دغه د اوبو قلت سره مخ وي. اوس یې افتتاح وکړه که خدای کول دا 4-5 میاشتې وخت به ونیسي دغه ستونزه انشاءالله په دې برخه کې به زموږ خلکو هواره شي. مولوي صاحب دا غوښتنه ده چې زموږ دور بابا ولسوالي یو سرحدي ولسوالي ده، دې کې نه معدن شته نه پکې غر شته. دې نه زموږ غوښتنه ده چې
چرګانو فارمونه دي خلکو له ورکړل شي ځکه چې خلک یې د فقر ته کچه باندې ولاړ دي مچو په مالدارۍ فارمونه دي چرګانو فارمونه دي نورې کومې دغه سوا د موزې کورسونه دي بلې شاته مچې هر څه چې دې برخه کې مو زموږ لاسنیوی وکړه زموږ د خلکو د فقر کچه به راکمه شي آبادی پلوری بیا زمون هیواد کړو بیتی دالاری او پوتے شهید وینو کړو بیتی دالاری او پوتے شهید وینو سپرلی گلاب هر فاز زمون هیواد روان د آبادی پلوری بیا زمون هیواد بسم الله الرحمن الرحیم زه محب الله الدین یم او دغه د پروژه چې ده دا د سسوبي فنډ په نامه باندې د دې قریې د اوسېدونکو دپاره ده چې د 800 نه تر 1000 کورنیو پورې په دې تنګي کې میشته دي او د دې ساحې خلک ډېر بیکاره او غریبانان خلک دي او د دې د انکشاف دهات د افغانستان د اسلامي امارت د انکشاف دهات د وزارت په چوکاټ کې د ننګرهار د انکشاف دهات د ریاست سره په همغږۍ باندې یو نصیب د دې فنډ ورکوي او صفا او ډېر زیات کسان او ماشینګري او دا شیان پکې ډېر دغه شو او کار یې دغه دی بالاخره ګټې اخیستنې ته وسپارل شو خلک به ترې انشاءالله مستقیما ګټه واخلي دې کار تقریبا داسې 2 میاشتې خواوشا وخت ونیولو او هرې ورځې دپاره پکې 50-60 نفرو پورې کسانو عملا کار کولو او ماشینګري هم ورسره وه ځینې ځایونه داسې وو چې هغه بغیر د ماشینګرۍ نه کېده چې نه کېده بس هغه کې ماشینګري ورته کارېدله بس هغه ورته کېده آبادی پلوری بیا زمون هیواد وچا بی خواگنا ملشا تو پاگ لگی وچا بی خواگنا ملشا تو پاگ لگی استر بکی اغزی دوی دچا زمون هیواد روان د آبادی پلوری بیا زمون ورته وخت په دغو پروژو کې پر کار بوخت ځوانان خوشحاله دي چې په کور دننه ورته کاري زمینه برابره شوې دوی له حکومت او نړیوالو مؤسسو غواړي چې دغسې نورې پروژې هم ورته سیمه کې پیل کړي چې ځوانانو ته کاري زمینه برابره او نورو هیوادونو ته له کړاوه پر ډکو لارو له تللو منع شي زه جلال یم د دې ځای اوسېدونکی یم څومره خوشحاله دلته چې د کار زمینه موږ ډېر خوشحاله یو چې دلته دا کار پیل شو او دې نه بعد هم باید نور کارونه پیل شي چې خلک د خارج تګ نه منع شي باید نور کارونه پیل شي او دا موږ خپل وطن کې زمینه کار هغه برابره شي آبادی پلوری بیا زمون هیواد چې ته څومره خوشحاله دلته د کار زمینه برابره شوې ده ما نوم دی محمودالدین د دور بابا ولسوالۍ نه یم دې کار موږ ډېر خوشحاله یو ځکه چې بهر ملکونه موږ پر من یم دلته کور کې مزدوري راته میلاوږي باید چې حکومت نور هم داسې هغه راولي سیلابونه راوتلي ټول هر څه وړي ټیپونه هم بل بېګا وړي سړکونه هم وړي چې نور هم داسې هغه را مؤسسې منظورې کړه چې موږ خپله مزدوري کې هم دلته وکړو بهر ملکونه منې شو دا باندې ډېر خوشحاله یم موږ د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې د څښاک پاکو اوبو رسولو لسګونه شبکې جوړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي احساس لرب غواړم په دعا زمون هیواد روان د آبادی پلوری بیا زمون هیواد سریږي لکه ستوري
ستوري شو رڼا زموږ هېواد روان د ابادۍ په لوري بیا زموږ هېواد زرغېږي لکه ستوري شو رڼا زموږ هېواد روان د ابادۍ په لوري بیا زموږ هېواد. د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو دا و زموږ د نن ورځ ځانګړی راپور چې د دور بابا ولسوالۍ د څټوبي سیمې څخه مو درته د پاکو اوبو د شبکو په تړاو چمتو کړی و. تر بیا مو د کایناتو په لوی رب سپارم. د الله په امان.